السلام علیکم. نن زموږ ټاپک دی ساينس. نو که چېرته تاسو نه څوک تاسو وکړي چې واټ از ساينس، ساينس څه څیز دی، نو تاسو ورته ویلی شئ چې the word science has been derived from a Latin word scientia which means knowledge. د ساينس لفظ زموږ سره د لاتیني ژبې د ساينشیا لفظ نه راغستلی شوی دی چې مطلب یې دی knowledge. نو موږ اوس ساينس داسې ډیفاین کولی شو چې ساينس از ا knowledge. ساينس یو علم دی. نو بیا کوېسچن داسې رایز کېږي چې what type of knowledge، کوم قسم علم دی؟ آیا دم تعویض دی، جادو دی، بل څه دي، مطلب کوم قسم نالج دی زموږ سره، کوم قسم علم دی. نو بیا موږ دا خبره کوو، بل ډیفینیشن داسې کوو چې د نالج gained through observations and experiments is called science. ساينس زموږ سره هغه علم دی چې دا د observations او د experiments په بیس باندې راغلی دی. نو زموږ سره observations څه ته وایي، experiments څه ته وایي. نو کله چې موږ 5 senses استعمالوو که نه او انفارمیشنز کلیکټ کوو، نو دې ته موږ څه وایو، observation ورته وایو. مطلب زمونږ چې کوم 5 senses دي، آی دا، ایر دی، نوز دی، صحیح ده که نه، سکین دی او د دې نه علاوه ټنګ دی. نو کله چې موږ دا 5 senses استعمالوو، انفارمیشن کلیکټ کوو، نو دې ته موږ څه وایو، observation ورته وایو. او لکه مطلب موږ وایو چې د یو څیز سایز څنګه دی، شیپ څنګه دی، کلر څنګه دی، مطلب مختلف قسم انفارمیشن موږ کلیکټ کوو د یو څیز په باره کې، دې ته موږ څه وایو، observation ورته وایو. او ایکسپریمنټس ته وایي چې کله موږ پریکټیکلی هغه څیز بیا ګورو چې آیا دا څیز واقعي داسې دی او که نه دی، نو دې ته بیا موږ څه وایو، ایکسپریمنټ ورته وایو. مثال به زه داسې درکړم چې فار ایګزامپل یو مریض دی او هغه لاړو اسپتال ته، ډاکټر ته ځان وښوده چې یاره مطلب زما تبه ده او وجود را باندې دروند دروند کېږي، زړه راته خرابېږي، الټۍ راتلی شي، دا کېږي هغه کېږي که نه. نو ډاکټر ورته غوږ کېښودی وي، اورېدل هم کوي، په سترګو باندې ورته ګوري، لیدل هم کوي، او لاس یې ونیسي په سرمن باندې چې کوم د ډاکټر چې کومه سرمن ده، نو هغې باندې اندازه هم د هغه مریض ولګي چې یاره تبه یې شته که نشته، صحیح ده. نو مطلب دا مختلف قسم دا د ډاکټر څه دي، ابزرویشن دی، د مریض ته ګوري. بیا څه چل وکړي، ډاکټر یو هایپاتیسس کریټ کړي، یو خبره وکړي چې مطلب کېدی شي دته ملیریا وي. نو دا هایپاتیسس بیا ټیک هم کېدی شي او غلط هم کېدی شي، خو ډاکټر دته ایم پی ټیسټ ولیکي، ملیریل پیراسایټ والا ټیسټ ورته ولیکي. بیا چې دغه مریض لاړ شي او په لیبارټري کې ټیسټ وکړي ځان نه، نو مطلب پریکټیکلی هغه څیز وکتلی شي، ایکسپریمنټ وشي چې آیا دا څیز دی داسې او که نه دی، بلډ وکتلی شي، نو هغې کې بیا پته ولګي چې آیا یا ملیریل پیراسایټ پلازموډیم شته او یا نشته. نو مطلب زموږ سره چې کله داسې قسم ابزرویشن او ایکسپریمنټ کېږي، نو دې قسم نالج ته موږ څه وایو، ساینس ورته وایو. نو مطلب دا ساینس زموږ سره ډېر پخوانی نه دی، بس کله نه چې انسان دنیا ته راغلی دی، صحیح ده، مطلب د انسان د راتللو نه وروسته بیا دا علم زموږ سره شروع شوی دی چې انسان دنیا ته راغلی دی، سوچ یې شروع کړی دی، خپل ځان چې کوم دی نو لکه په یو څیز باندې پوهېدل یې شروع کړي دي، تجربې یې شروع کړي دي، نو د هغې نه پس زموږ سره ساینس ورو ورو بیا شروع شوی دی. اوس موږ دا خبره هم کوو چې as science deals with nature، نو دې ته موږ نیچرل فلسفي هم وایو. ساینس ته موږ نیچرل فلسفي هم وایو ځکه چې دا د نیچر سره ډیلینګ کوي. مطلب موږ نیچر ګورو چې یاره دا غرونه، دریا، ندی، نالې، سمندر، پودې، جانور، مطلب دا مختلف قسم څیزونه باندې موږ سوچ کوو، ابزرویشن کوو، د دې په باره کې بیا موږ سرای جوړوو، په دې باندې مختلف قسم ایکسپریمنټس کوو د نیچر. نو مطلب دې ته موږ څه وایو، نیچرل فلسفي ورته هم ویلی شي، صحیح ده. So the systematic study of nature is also called science. نو systematic study of nature ته هم موږ څه وایو، ساینس ورته وایو. نو موږ دا خبره کوو چې ساینس از ا نالج. نو کوم قسم نالج دی؟ نو دا نالج gained through observations and experiments، دا هغه نالج دی چې هغه موږ په observations او په experiments په بیس باندې راغلی دی زموږ سره. دې ته نیچرل فلسفي هم وایي ځکه چې د study of nature چې کوم دی نو په دې کې موږ کوو، صحیح ده. ښه، اوس به موږ راشو چې د ساینس زموږ سره 2 ډیویژنز دي، مطلب 2 مین برانچونه دي د ساینس زموږ سره. یو ته موږ بایولوژیکل ساینسز وایو او بل ته موږ فزیکل ساینسز وایو. بایولوژیکل ساینسز زموږ سره چې کوم دی په دې کې موږ لیوینګ تھنګز سټډي کوو، صحیح ده. مطلب زموږ سره چې کوم د یونی سیلولر ارګانیزمز نه واخلې د ملټي سیلولر پورې چې څومره مطلب زندگی د بچا کې هغه پکې موږ سټډي کوو. ځناور دي، بوټي دي، بیکټیریا دا، بل څه دي، نو دا پکې موږ سټډي کوو. او بل زموږ سره د فزیکل ساینسز، دا زموږ سره هغه ساینس دی چې په دې کې موږ څه چل کوو، نان لیوینګ تھنګز سټډي کوو، صحیح ده. مطلب چې موږ پکې هغه څیزونه سټډي کوو چې په هغې کې زموږ سره زندگی نشته، لایف پکې نشته. نو بایولوژیکل ساینسز لکه موږ اول نمبر راشو چې بایولوژیکل ساینسز بیا څه ته وایي، نو دا زموږ سره هغه څیز دی چې بایولوژي پکې انوالو دی، صحیح ده، لایف پکې انوالو دی. نو دا زموږ سره فردر بیا 3 برانچونو ته موږ ډیوایډ کوو چې باټني، زوالوجي او مایکروبایولوژي. نو باټني زموږ سره هغه برانچ دی چې په دې کې موږ د پلانټس په باره کې سټډي کوو. زوالوجي زموږ سره هغه برانچ دی چې په دې کې موږ د انیمل په باره کې سټډي کوو.
او مایکروبیولوژي هغه برانچ دی چې په دې کې موږ د مایکرو ارګانیزمز په باره کې سټډي کوو. صحیح ده، مطلب وایرس، بیکټیریا او د دې نه علاوه پروټیسټ وغیره. صحیح ده، امیبا، پیرامیشیم، یوګلینا. صحیح ده، نو دې ته بیا موږ څه وایو؟ مایکروبیولوژي ورته وایو. وس فزیکل ساينسز له موږ راشو. نو فزیکل ساينسز بیا زموږ سره د نان لیوینګ ثینګ په باره کې موږ سټډي کوو او دا زموږ سره فزیکس، کیمستري او میتھمیټکس ته ډیوایډ شوی دی. فزیکس زموږ سره هغه برانچ دی د ساينس چې په دې کې موږ د میټر او د انرژي په باره کې او د دې دواړو انټر ریلیشنشپ چې کوم دی د دې په باره کې سټډي کوو. او کیمستري زموږ سره د ساينس هغه برانچ دی چې په دې کې موږ د میټر په باره کې سټډي کوو چې د دې زموږ سره کمپوزیشن څه دی، سټرکچر څه دی، کیمیکل ریاکشنز څنګه کیږي. نو دې ته بیا موږ څه وایو؟ کیمستري ورته وایو. او میتھمیټکس په زموږ سره حساب کتاب والی چې کوم دی نو سبجیکټ دی. صحیح ده، اوس موږ دا وایو چې فزیکل ساينسز آر آلسو کالډ فنډامنټل ساينسز. کوم چې فزیکل ساينسز دي دې ته موږ فنډامنټل ساينسز هم وایو because it helps to understand and better explain natural phenomena. مطلب دا زموږ سره د نیچرل فینامنا په ایکسپلین کولو کې ډیر زیات هیلپ ورکوي چې انسان څه شي ډیر زیات پوه شي. صحیح ده، لکه مطلب موږ دا خبره کولی شو چې بایولوژي از ناٹ ا فنډامنټل ساينس. اوس بایولوژي زموږ سره فنډامنټل ساينس نه دی، بایولوژیکل ساينسز فنډامنټل ساينسز نه دي، بلکې فزیکل ساينسز فنډامنټل ساينسز دي. ځکه چې زموږ سره چې کوم بایولوژیکل ساينسز دي یا بایولوژي دا نو یوزز د پرنسپل اف فزیکس، کیمستري اینڈ میتھمیټکس. په دې کې موږ د فزیکس، د کیمستري او د میثس چې کوم دی نو خبرې په دې کې دا کوو. مطلب کوم وایو چې فوټوسنتھسس وایو چې یاره لایټ راغی، نو مطلب دا زموږ سره فزیکس طرف ته خبره لاړه، انرژي راغله. صحیح ده کنه. دې نه علاوه کیمستري مطلب موږ دا وایو چې کاربن ډای اکساید او واټر رایوزیشن او ګلوکوز جوړ کی، نو دا زموږ سره څه شو؟ کیمیکل ریاکشن په باره کې، کیمستري په باره کې. او میتھمیټکس دا دی چې مطلب زموږ سره دومره مول کاربن ډای اکساید او دومره مول واټر، نو دومره مول به زموږ سره چې کوم دی نو ګلوکوز جوړ شي. نو په دې طریقه باندې موږ څه چل کوو؟ دا فزیکل ساينسز استعمالوو او بایولوژیکل ساينسز ایکسپلین کوو. په دې وجه باندې فزیکل ساينسز ته فنډامنټل ساينسز هم وایي. صحیح ده.